ریاض هم قتل شو. یوه بله ښکلې ځواني ونړېده. یوه بله مور په ویر کېناسته. دا چا داسې وکړل او قاتل څوک دی؟ د ټولو معلوماتو نه ځان خبرولو لپاره موږ سره پاتې شئ. د قتلونو په سلسله کې یو بل ګل مړاوی شو. د ریاض په نوم یو ځوان چې په خیرنو جامو کې کور ته راغی او په لاره کې ظالمانو ووژلو. پلار یې په دردونکی غږ وویل چې زه هم دیاړي کوم، ګلکار یم او زوی مې هم دیاړي کوله. هم په دغه ورځ باندې کور ته را روانو چې په کوڅه کې یو څو کسان ولیدل. تپوس یې ترې کړی دی چې تاسو څوک یې؟ په دې خبره باندې دغه هلکانو ورسره جګړه کړې ده او بیا یې دا ګلاب ویشتلی دی. څومره دردونکې خبره ده چې یو کس دا تپوس کوي چې تاسو دلته څه کوئ او په دې خبره وژل کیږي. ډیر افسوس راشي. پلار یې وایي چې زموږ هیڅ دښمني هم نشته، نه مو چا سره څه بد کړي دي، خو په همدې خبره را سره بد وشول. ویل کېږي چې د ریاض په دغه ورځ په خیرونو جامو کې د کار نه راغلی او بیا د تل لپاره د کور نه لاړو. د ټولو نه بده خبره دا ده چې پولیس هم په دې معامله کې دلچسپي نه اخلي، ځکه چې د ریاض ورور هم ویل چې پولیس موږ سره سم مدد نه کوي چې قاتل ونیسي او قاتل معلوم هم دی. د ریاض تره او نور کلیوال هم ډېر خفه وو. تر څو به موږ همدا غمونه ژاړو چې نن فلانکی مړ شو او نن فلانکی، تر څو به د قاتلانو په خلاف احتجاجونه کوو او چې قاتلان ونیول شي بیا څه موده پس راخلاص شي او یا په جیل کې مزې کوي. حکومت له پکار دی چې د دې خلاف یو بل پاس کړي او سریام پانسي شروع کړي. بیا به ایله دا خلک سم شي او مازغه به یې پزې شي، ځکه چې دا کیسونه ورځ تر بلې ډیریږي او هیڅ مخنیوی نه کیږي. که یو څو کسان پانسي شول نور به ترې عبرت واخلي او بیا به داسې کارونه هیڅوک هم ونه کړی شي. د ویډیو د کتلو مو ډیره زیاته مننه کوم. پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د غنټې نشان هم وهئ چې زموږ راتلونکي هره ویډیو تاسو ته په وخت در ورسي. ډیره مننه.